الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اتاكم کریم قوم فاکرموه مجمع الزوائد. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې کله تاسو ته د یو قوم معزز سړی راسي نو د هغه عزت اکرام کوه. الله دې موږ معاف کی. نن سبا خو هر قوم خپل عزت د بل قوم د مشر په بیزتی کې لټوي ګوري. کچېرې موږ میډیا راواخو نو یو به د یو قوم د مشر خلاف شکنځل لیکلی وي، بد رد به لیکلی وي، د هغه غلط تصویر به نشر کړی وي، د یو پارټي د مشر خلاف به رنګارنګ پوسټونه نشر کړی وي، که بل طرف ته راواخیا بل به د بل خلاف نشر کړی وي. انانکې ګټه فایده هغه مشران څو طبقه اخلي، لیکن خپل آخرت دا کشره طبقه چې په لکونو دي دا خپل آخرت خراب کی. د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم دا فرمان ځینې دي چې هغه وایي چې تی یو د بل د قوم د مشر قدر احترام عزت کوي، هغه چې هر رنګ دی باید ته عزت وکړي. لیکن موږ ټول وس او طاقت یو د بل د مشرانو په بیزتی کې صرف کوو، نو ځکه دا ټول قوم داسې سرګردانه او پریشان دي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.